هنرغږ یوټیوب چینل درنو کتونکو درنو لیدونکو سلامونه او مینه او درنښت مې ومنئ په دې هیله امید چې تاسې ټول درنو کتونکي به راته روغ جوړ خوشحاله سوکاله او صحتمند یاست. درنو کتونکو دغه د درېیمه خپرونه مو هم د خوست سیمې له یو بل ځوان هنرمند نور محمد درویش سره راجوړه کړله. زه ډېر زیات امیدواره یم چې تاسو به زموږ دغه پروګرام تر وروستیو شیبو اورئ او خوښوئ به یې او یوه یادونه کوو چې زموږ د یوټیوب چینل حتما درته سبسکرایب کړئ. نو دا چینل په پروګرام کې را سره د خوست د سیمې ځوان هنرمند ښاغلی نور محمد درویش صاحب. درویش صاحب تاسو ډېر زیات هرکلی او ښه وایو. مننه دې کوو چې سره له ډېرو مصروفیتونو ځان دې حاضر کړ او نن زموږ سره په پروګرام کې. ډېره مننه فردوس صاحب او د هنر غږ چینل لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې سره هم احترامات وړاندې کوم. له تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ درویش صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ خبرې اترې به روانې وي. کوشش کوو چې له تاسو یو څو پوښتنې هم وکړو او قصه غزلونه او کلیوالي سروکي راته وړاندې کړئ. دا خو چې پروګرام پیل دی، پیل په څه کوي؟ لومړی سندره د چا ډلې کوي تر څو زموږ لیدونکي په انتظار کې پاتې نه شي؟ فردوس صاحب یوه کلیواله سندره را خدای نه وکړي چې د هنر غږ یوټیوب چینل مینوالو خوښه شي. کلیوالې ساده سندرې به وایو ټولو مینوالو ته زړه له کومې ډېره زیاته مننه د هنر غږ یوټیوب چینل درنو کتونکو. راځئ چې د نور محمد درویش شنو غمیو مې جوړ کړی مازیدار دی سور کمیس د شین خلی واخله تیار بوایم چې مین در باندې وادي نارم لامي ماتوينا
چې برک سترګه یار لري غمجن به ستا د حسن ګلان ډېر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم کوم تورومه واه درویش صاحب کور دې آباد ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ د هنرغږ خپرونه ته دې په لومړني فایل ښکلا ورکړله دا چې دوهمه سندره به اورو خو که اماده وي تر څو زموږ دغه پروګرام په بهر کې هم له هېواده بهر زموږ مسافر وروڼه اوري که د مسافرو لپاره کومه سندره لري یا غزل وي نو تر څو دوی په تمه پاتې نه شي سمدستي به غزل هم وړاندې کړو که ستاسو خوښه وي ډېره مننه دوست صاحب ولې نه د مسافرو دپاره مې غزل تیار چمتو کړی دی خدای دې وکړي چې د هېواد نه بهر وروڼه او مسافر وروڼه خوښ شي او دوی د خوښې وړ وګرځي انشاءالله خوښېږي به یې خو له دغه تر شا مې چې ناستې له دوی ځوانانو هم غوښتنه کوو چې دغه پروګرام ته ستاسو په چکچکو او بدرګو سره دغه زموږ پروګرام تعقیب کړئ او تر څو زموږ مسافر وروڼه دغه پروګرام په خوند سره وګوري نو درویش صاحب راځئ چې دغه د مسافرو لپاره تاسو کوم غزل وایئ دغه واورو د زخرو بخمار نه لري منصور بګرځي مستانه مولا بدار نه لري مرغان دې راشي زموږ لپو کې د ځالې وکړي نختر نه لري کلی مو چنار نه لري هره ورځ اوښکې تویوم تر مازدیګره خدای ته وګوره راشم مسافره خدای ته وګوره هره ورځ اوښکې تویوم تر مازدیګره خدای ته وګوره راشم مسافره خدای ته وګوره راشم مسافره خدای ته چا مثل تندا ماتېږي نه د سره
خوشحال دی غواړم دا دلبره ډیره زیاته مننه ښاغلی درویش دا چې راغلی پروګرام ته او زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل درنه کتونکي دې تر دم ګړی خوشحاله وساتل بیا دې هم کور ودانۍ نه یوازې له تا مننه کوو بلکې له ټول موسیقۍ پرسنل دې مننه کوو چې ستا جادوګر غږ ته یې لا ښکلا ورکړله نو درنو لیدونکو دا چې زموږ پروګرام مخ پر خلاصېدو دی وخت اجازه نه راکوي په ټکو باندې پای ته رسوو نو تر بلې یوې داسې خپرونې چې زه فرید فردوس او د تخنیک چارو سمبالونکی مو ښاغلی سید عمر همدرد ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ او یوه یادونه کوو چې زموږ د یوټیوب چینل پاڼه باید سره سبسکرایب کړئ او شیر کول یې هم پر تاسو دي نو درنو لیدونکو موږ ته اجازه راکړئ تاسو واورئ د نور محمد درویش دغه وروستی د هنر غږ یوټیوب چینل ته شپه ده توره تیاره ده اشنا توره شپه ده